دوستانو د ټول ناول خو تاسو ته د لوی اختر ډېر مبارکي وایم او بیا د هغې نه پس راځو خپلې ویډیو طرف ته. زندہ اون کی ٹانگ کاٹنے والے رب تجھے ٹانگوں سے معذور فرمائے آمین. دوستانو په دې یو تصویر کې چې دا حادثه ښکاري تاسو ته، دا یو اوښ دی او د بل طرف ته سپی دی. هغه معذوره شوی سپی د غیر مسلم په ملک کې، نو کافرانو هغه د ګرځېدلو لپاره وله ګاډۍ غونده کې راکړه د ټیرونه چې پورې دي. ته وګورئ د پایه غونده کې نو څومره ښایسته ګرځي، ځان نه مطلب انجوی کوي. او بل طرف ته وګورئ مسلمان ملک، زموږ مسلمان ملک چې هغه الټا د اوښ نه خپه کټ کوي او روغ ځناور هغه بیخ پې کوي، مطلب بیا ګرځېدی نشي. دا زموږ انصاف دی. رښتیا دې وویل. دوستانو دا واقعه په سانګړ کې شوې ده، سانګړ علاقه کې. حضرت صالح علیه السلام اونټنې چې کومه وه د اوښه بچې هغه وژلې شوي وو په 4 تنه لږ افرادو، پوه شوې، او سزا یې پوره قوم ته میلاو شوې وه. دا ولې چې هغوی ټول قوم والا چې دي، قام والا د ټول پې غلي شوي وو، خاموشه شوي وو. دوستانو د سند علاقه سانګړ کې یو متکبر انسان و وډیرې، هغه خپل فصل ته هېڅ نه پرېښودل، ځناور هېڅ څه به یې نه پرېښودل. خو ده اوښ ته څه پته وه چې زه به لاړ شم او زما سره بیا دا چل وشي، نو هغې بیچارې اونټ نه یې خپه کټ کړې ده. نو تاسو وګورئ چې د دې سترګو ته وګورئ، سترګو نه یې څومره اوښکې بهېدلې دي، دی به څومره ژړلي. مونږ مسلمانان، مونږ انسانان چې کله یو درد راشي مونږ باندې، یو خېټې باندې درد راشي، خپه خوږ شي، څومره تکلیف یې راته، څومره چغې ورته وو، دقسې دې اوښ ځناور ده به څومره تکلیف برداشت کړي. بس دوستانو الله جل شانه دې چا چې ظلم کړی دی نو الله دې وله پوره سزا ورکړي، او دله انصاف پکار دی، انصاف پکار دی.